سید شکی سید ستا فرمایش به ضرور کوو اځه سمه ده بیا به شک نه درته او وروره تا چیش غورځوه چیش دره واخ یاره څه خبره یم ډېر شان یې راوښود اوس که زما رایاد شول یو خو د غاښو ټوپ راکړه او بل تیل راکړه یو بل د بدن دپاره خوشبویي صابون وی بل چیش ها بل د کشني دپاره جلاب غوړ جلاب نه دا راکړه شه دغه شیان دي سمه ده زه اوس دراخ هو بیا چیش تر یاد شو مانا دا شیخ به ور را شیخ اوس سید درایخ مرانجم درخه په اډر کې بیا اضافه وسوه او اډر کې اضافه وسوه رانجم ور واچو او خود منه موږ ناس وخت خدمت یو ګسه په اډر خوشاله کړو خود به ور واچو ستاسو کول ودان بیا ټلیفون دې چې فکر سید در وابخ کندار یو کریم هم ورواچو سمه ده خود یې ور اچوم بس په تیلي کې واچو شام پر یوه ځای کې سره ستا حساب څه شو دا آخري شیان هم دا دې ور ولوېدل پیسې د 510 روپۍ جوړې شوې ښه پوره 500 کاټ شو لس کې چنا وایې هغه چنا به نو اسمه طریقه ده نو دغه در واخله اجازه ده په مخ خدای دې وکړي چې پرېږدي حاج څه کوه چې پلیک ولاسو حاجي صاحب معذرت غواړم سندل یې له ما څخه راغوښتې راته چې هغه په تا ولګېدې بس یې سوای سندل دی بس یې نمبر ما زه در وایه شکې په شرمونو د وشرمونه کې غوښتل ولا ولې وویستې نه ګرانو کتونکو د کلاسې پلا څانګې د کار په اړه څه نظر لرئ په دغه لیکلو شمیرو باندې اړیکه ونیسئ همدغه رنګه که د خبر کاربار خبرتیا یا اشتهار چلول غواړئ هم د کلاسې پلا څانګې له ټیم سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ